د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله او داسې جمعې به مو په تن وي. دا د یو ځل بیا د یوې ونې په تېرېدلو سره زه نورعلي صدیقي د آن د خپرونې د لارې ستاسو درنو خدمت ته حاضر سوی یم. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شېبو راسره ملتیا وکړئ. د دې اونۍ د آن خپرونه مو د افغانستان سولې ته ځانګړې کړې ده. زلمی خلیلزاد به د افغانستان د سولې په برخه کې څومره ګټور پاتې سي؟ د جناب خلیلزاد صاحب دغه فعالیتونه چې د مسکو غونډې مهیا کړله او د طالب وسلوالو او دولت ترمنځ ګډې ناستې د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، دا هم د افغانانو ته لا هم تمنا زموږ ډېرېږي چې سوله به راځي انشاءالله. د خلیلزاد صاحب دغه کړنې د ستایلو وړ دي. کور ودان زلمی خلیلزاد یو بااحساس سړی دی، نو زموږ هیلې امید به هغه ته به ډېرې نو انشاءالله. ولې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته نه حاضرېږي؟ هغه څوک چې افغانستان کې سوله نه غواړي هغه په اصل کې بهرني ګوډاګیان دي. هغه په دې معنی هغوی دي په جنجال کې په جنګ نو د دوی همکاري او شتون ته اړتیا شته په دې برخه کې. نو که چیرې موږ تاسې پردي او همداسې ایسا د پاکستان او امریکا مسله جنګوي دا موږ تاسې نافهمي ده. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به د دې اونۍ د آن په خپرونه کې جواب کړو. په انساني ژوند کې هغه ټولنه نیکمرغه ګڼل کیږي چې د ازادۍ او خپلواکۍ په موجودیت کې افراد، سازمانونه او ډلې په سوله ییزه توګه خپلې سیاسي، ټولنیزې، اقتصادي او کلتوري چارې په مخ بیایي او د جنګ، تیري، نفرت، کینې او جبر په ځای د مینې، تفاهم، تعقل او تحمل په بنسټ د نظرونو او عقایدو توپیرونو ته منطقي او معقولې لارې او ګودرونه لټوي. په دا ډول ټولنو کې ټولو سیاسي، اجتماعي، کلتوري، روزنیز، امنیتي او اقتصادي ستونزو او د هغوی په اساس راولاړو سوو پوښتنو ته د تفاهم، مباحثو، مشورو او مذاکرو په فضا کې د پوهې، عقل او تدبیر په اساس د حل مناسبې او معقولې لارې او ځوابونه پیدا کیږي. تصمیمونه او فیصلې د ټولنې د ګډو او ارزښتونو په نظر کې نیولو سره په ډېر غور او دقت سره د تدبیر او تفکر په اساس نیول کیږي او د احساساتي، جذباتي او هیجاني دریځونو او برخوردونو څخه ځانونه لرې ساتي. د ټولنې د غړو او سازمانونو په منځ کې د اعتماد او باور روحیه نوره هم ټینګیږي او د هر رنګه داخلي او خارجي مداخلو، لاسوهنو او مزاحمتونو په مقابل کې ثبات او پایدار موقعیت اختیاروي او ټولنه د هرې دسیسې او توطیې په مقابل کې مسؤونه او محفوظه پاتې کیږي. دایمي سوله قایمیږي او د ترقۍ او پرمختګ دپاره لازم شرایط برابریږي او د ټولنې افرادو ته د رفاه او سوکاله ژوند امکانات برابریږي. له دې کبله د یو ارامه، باامنه او باثباته سولې نه برخورداره ټولنه د منځته راتلو لپاره تر ټولو اول په ټولنه کې د ازادۍ او خپلواکۍ موجودیت اساسي او ضرورتي شرط دی چې په ټولنه کې د هر رنګه ناورین او مصیبت د راپیدا کېدو مخنیوی تضمینولی سي او د مسلحانه برخوردونو او کشمکشونو د ځانځاني او مادي توانونو په امان کې ساتلی سي. افغانستان چې څو لسیزو جنګ جګړو ځپلی دی، افغانان له جګړو څخه ستومانه سوي دي او په دې هیله دي چې په هیواد کې به نور جګړه ختمه سي او سوله به قایمه سي. افغان دولت هم ډېر ځله د دې هڅه کړې تر څو د دولت له وسلوال مخالفینو سره په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول د سولې خبرې وکړي، خو له بعد مرغه کومه خاصه نتیجه یې نه ده ورکړې. افغان حکومت ډېر ځله د نړیوالو په مرسته د دولت د وسلوال مخالفینو ته د سولې وړاندیز وکړ، خو د دولت وسلوال مخالفینو د نورو د ګټو لپاره کار کوي او د افغان دولت دغه غوښتنه یې نه ده منلې. په دا وروستیو کې افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ویلي چې د وسلوالو طالبانو سره یې د سولې په رابطه خبرې کړي او هغوی هیلهمندي ښودلې ده چې له افغان دولت سره خبرو ته کښیني او د سولې له پروسې سره به یو ځای کیږي. ښاغلی خلیلزاد کابل کې خبریالانو سره خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له حکومت او افغان مخورو سره په همکاري به افغانستان کې روان جګړې ته حل لارې ومومي. له رسمي افغان چارواکو سره همکاري، له نورو مخورو افغانانو سره د داسې سولې لپاره همکاري چې وکولی سو افغانستان کې 40 کلنۍ جګړې ته د پای ټکی کښیږدو، سره همکار اوسو او دا جګړه ختمه کړو. داسې افغانستان چې پکښې سوله وي، ملي وحدت وي، د افغانستان ټول قومونه پکښې ځان وګوري. د ډیموکراسۍ پر پرنسپونو ولاړ افغانستان چې خپل برخلیک په خپله وټاکي، د رڼو ټاکنو پر بنسټ نوی افغانستان،
ځینې پرمختګونه په دې برخه کې سوي چې هغه باید په پام کې ونیسو داسې پایلې ته ورسیږو چې ورکړو قربانۍ ته ځواب وویل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم غونډه جوړه سوې وه. د یادې غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویله چې روسیه داسې یو موټی افغانستان غواړي چې هر وګړی پکښې خوشحاله واوسیږي. نوموړي په دې خبرو کې د افغان سولې شورا او د طالبانو د پلاوي ګډون د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره په لار جوړولو کې یو پرمختګ وباله. موږ باوري یو چې ټول مسؤل سیاستوال به د خپلو ډلو یا ګوندونو د ګټو پر ځای د ټول افغان ولس ګټې غوره بولي او هڅه به کوي چې د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټې په نظر کې ونیسي. په اوسني وخت کې د افغانانو لپاره سوله ډېره اړینه ده او دغه غونډه به د طالبانو سره د خبرو په برخه کې یو پرمختګ وي. په ورته وخت کې کندهار ښاریان د افغانستان د سولې په برخه کې د وروستۍ هڅې ګټورې بولي او په خبره یې نړیوال باید په وسلوالو باندې فشار راوړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښیني او د جګړې څخه لاس واخلي. اوس وخت زموږ هیواد ته زیات اړتیا د سولې د امن ده. لکه چې امن نه محیط چاپېریال نامنې انسان نه تدریس کولی شي نه ځان ته علم حاصلولی شي او نه نور داسې پرمختګ کولی شي. علم ته اړتیا لري تر څو خپل پرمختګ وکړي او ځان ته علم حاصل کړي تر څو د سولې ته توجه او ځان پیشرفت مخ چیرې دا مثبت تمام ډېر ښه وي د افغانانو دپاره ځکه چې یو مثبت که تمام چې یو سولې امن به راشي ځکه چې ټول افغانانو دا توقع ده تر څو خپل ځان ته علم حاصل کړي او سوله راوسي. دا خو مهمه خبره ده چې صلح کې خیر دی. د افغانستان د ټولو مخکې موږ تاسې د جمهوري ریاست انتخابات لرو د ولسي جرګې انتخابات وسوله د دغو ټولو کارونو زه اهم او ضروري خبره سوله بولم. که سوله راسي نو د سولې په ارامه فضا کې موږ کولی سو چې که د جمهوري ریاست انتخابات مخته لاړو هم په ښه توګه مخته بوځو پرته له کوم ستونزې څخه. نو په اولیت کې د ټولو کارونو څخه د جلالت مآب جمهور رئیس صاحب څخه او له ټولو چارواکو څخه ټول نه دا تمنا لرو یوازې زه نه بلکې ټول افغانان چې سولې ته اولیت ورکړي. د جناب خلیلزاد صاحب دغه فعالیتونه چې د مسکو غونډې مهیا کړله او د طالب وسلوالو او دولت ترمنځ ګډې ناستې د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي دا هم د افغانانو ته لا هم تمنا زموږ ډېرېږي چې سوله به راځي انشاءالله. د خلیلزاد صاحب دغه کړنې د ستایلو وړ دي کور ودان او ډېر د افغانانو هیله زیاته سوې ده. سولې ته موږ لا هم امیدونه پیدا سوي دي انشاءالله چې سوله به راځي او امید لرو. د نړیوالو ګډون د افغانستان د سولې په راوستلو کې زه ډېر ضروري ګڼم خاص توګه د متحده ایالاتو امریکا شتون د منطقې په سطحه د همسایه هیوادونه لکه پاکستان ایران او نورو په دې کې اساس رول درلودلی سي د سولې په راتګ کې زه ډېر مهم ګڼم. د دې عمده عوامل چې افغانستان کې دا څو کال د تقریبا کلونو راهیسې ناخوالې دي جګړې دي او روزانه زموږ تاسې افغانان قرباني کیږي. نو د دې کې د بهرني هیوادونه خاص توګه لکه پاکستان چې زموږ تاسې یعنې زه کلیدي دښمن ګڼم یعنې دا زموږ ډېر سرسخته دښمن دی. دوی نه غواړي پنجابک نه غواړي چې افغانستان کې سوله راسي. نو زه د جناب خلیلزاد صاحب څخه چې دغه سولې پروسې رهبري کوي استازی دی د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو نو زه ورڅخه هیله لرم چې په پاکستان باندې فشارونه د امریکا په واسطه وارد کړه تر څو د افغانستان ته د سولې په راتګ کې خنډونه پیدا نه کړه. چون چې افغانستان په بحراني حالت کې دی قرار لري
مشکلات ډېر دي، اقتصادي ستونزې شته، بې امنیتي شته د یو اړخه څخه، نو اړتیا سولې ته ډېره ده. انشاءالله باوري یو، ناامیده کېږو به نه، خپل هڅې او کوښښ او زیار به کوو، هلې ځلې به کوو تر څو سوله راشي په افغانستان کې مو، په دې هېواد کې مو سوله تر څو راغلې وي او ښه امن راغلی وي، سوله ییزه فضا ولرو. باور لرم چې مثبتې به تمامې شي انشاءالله، ځکه ناامیدي نه ده ښه، باید امید ولرو. کیدای شي چې مثبتې تمامې شي تر څو دوی دغه مجلسونه نور هم جوړ کړي او هلې ځلې وکړي تر څو په افغانستان کې یو سوله ییزه فضا رامنځته کړي. که خارج وغواړي، خارجي ممالک وغواړي په افغانستان کې سوله راولي، باوري یم سوله راکلای شي، ځکه سوله د هغوی په لاس کې ده او دا یوازې افغانان نشي کولی چې نړیوال تر څو زموږ سره همکار نه وي او دا سوله باور نه کوم چې رادي شي، نو د دوی همکاري او شتون ته اړتیا شته په دې برخه کې. که درته ووایم صاحب، د سولې دپاره بیخي بې اندازې اړتیا شته، اړتیا ډېره د سولې ته، او د افغانستان څخه د حکومت څخه دغه خواهش لرو چې سوله او امن راولي، خصوصا د سولې او امن دپاره یوازې د افغانستان حکومت ته دغه نه لرو. خارجي ممالک چې دا ناټو یا بلکې دا خلک چې بلل کېږي، دا ته ضرورت لرو چې دوی په سوله کې ډېر دغه راوستی شي. سوله یعنې 100% هم کېدای شي چې دوی وغواړي سوله راتلای شي. د خلیلزاد صاحب راتګ به زموږ دپاره ډېر ګټور وي او د سولې دپاره زه فکر کوم چې ډېره طالبان به هم وغواړي، خو طالبان هم ویل دي سولې ته دغه کړې ده چې سوله به کوو. نو خلیلزاد راتګ ډېر اهمیت موږ ته لري او ډېر خلیلزاد چې راسي ډېر ګټور دی. د خلیلزاد راتګ موږ ته ډېر ګټور دی د استازیتوب په باره کې چې دی د سولې هسته. څرنګه چې موږ تاسې اسلامي هېواد کې ژوند کوو او د اسلامي ارشاداتو له نظره وصلح خیر، په صلح کې خیر ده، نو که چیرې افغانستان کې سوله راسي، دا څه روان جګړه چې فلحال په افغانستان کې ده دا بالکل خاتمه سي. څرنګه که موږ تاسې وروڼه د صلاح پر ځای قلم راواخلي او د خپل ورور او د خپل بچي د وژلو څخه لاس واخلي، نو دا به څرګنده خبره چې موږ تاسې هېواد هم به د نورو هېوادو په څېر به د هر اړخه به په هغه کې به پیشرفت او ترقي راسي. نو صلح خو یوه ډېره خوږه خبره ده او ډېر سنګینه خبره ده. زلمی خلیلزاد یو بااحساس سړی دی، نو زموږ هیلې امید به هغه ته به ډېرې، نو انشاءالله سوله که چیرې افغانان خپله راسي سولې ته، دا به ډېر بهتره نسبت هغه ته چې امریکا یا بل هېواد یا مسکو د سولې په تړاو باندې بحث وکړي. بهتره به هغه چې افغانان خپله سولې ته راسي او خپله سولې ته لیوالې پیدا کړي. بهتره تر هغه دی چې نور هېوادونو په دې کې لاس ووهي، بلکې زموږ تاسې خپل افغانان باید دغه احساس او دغه درک ولري چې نور افغانان ستړي دي، د دې جګړې څخه ستړي دي، نور جګړه نه غواړي، فقط خپل وطن او خپل اسلام ته خدمت غواړي. په لومړي سر کې رښتیا هم افغانستان چې دی اوس مهال کې ډېرې سولې ته زیاته اړتیا لري. نو د افغانستان خلک اوس د جنګونو ستړي راغلي، نو په افغانستان کې اوس سوله یو اهم او تر ټولو مهم او ضروري ده. نو په افغانستان کې چیرې سوله راشي، دا د هر یو افغان یوه هیله او یو امید دی چې په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان خلک چې دونه ستړي دي د جنګ او جګړو نه، نو دوی غواړي چې سوله راشي افغانستان ته.
رښتیا هم خلیلزاد صاحب خو یو پوه سړی دی نو هغه کولی شي لکه څرنګه د خپلو خبرو کې ویلي چې زه به په افغانستان کې کوم مخالف وسلوال چې دي د هغو سره به سوله کړم او خبرې اترې به کړم نو دا یوه ښه خبره ده که چېرې دا یې د بې له دې نه چې د نورو هېوادونو خلکو د افغانستان په سوله کې داخلي اوسېږي نو دا د خپلو افغانانو ورونو تر مابین سوله راولي نو دا یو ښه ټاکل کېدل دي د زلمي خلیلزاد او دی کولی شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو مهم او ښه غړی واوسېدلی شي مهم او ضروري ده چې نور هیوادونه اسلامي هیوادونه لکه په قطر کې د مرکز دی د قطر خلک مسکو مو غوښتي چې دی داسې امریکا غواړي خو ځینې شیان دي چې هغه ځینې هیوادونه دي چې هغه نه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي بلکې دی یو ځای هغه خپل ټیم پاس کوي او خپل وخت پاس کوي او په هغو خاطر باندې دی نه غواړي چې سوله راشي خو ځینې هغه هیوادونه چې غواړي چې افغانستان کې سوله راشي د هغو شتون ضروري دی نو که هغه هیوادونه لکه مسکو چې اوس غوښتي چې په افغانستان کې سوله راشي نو هغو اسلامي هیوادونه او داسې نور هیوادونه چې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي د هغو شتون مهم او ضروري دی داسې هېواد ته څنګه سوله راتلی شي زموږ هېواد ته سوله یوازینی شرط دا ده چې امریکا او پاکستان چې وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي نو په افغانستان کې سوله راتلی شي او بغیر د امریکا او د پاکستان په افغانستان کې سوله ناممکنه خبره ده او داسې زموږ هېوادوال ټول د سولې تږي دي او سوله غواړي خو ټولو ته دا ښه پته شته مطلب سوله کې زموږ هېواد د هر اړخه پرمختګ کولی شي یعنې یوازینی شرط دا ده چې پاکستان او امریکا وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي سوله راتلی شي او زلمی خلیلزاد او داسې نور ځوانان چې وغواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسو ته لمن وهي یا دغه سولې غونډې ونیسي نو دوی کولی شي د ځوانانو په مټ سره په افغانستان کې سوله راولي دوی دغه راز پر وسلوالو مخالفینو هم غږ وکړ چې نور دې د جنګ جګړو او وژنې څخه لاس واخلي او د پردیو په لمسون دې خپل افغانان ورونه نه وژني دا خو معلومداره خبره ده هغه څوک چې افغانستان کې سوله نه غواړي هغه په اصل کې بهرني ګوډاګیان دي هغه په دې معنی هغوی دي په جنجال کې په جنګ او جګړه کې دوه ګټه ده هغوی دي غلاوې کولی شي نو هغه په مقابل کې د جلالتمآب جمهوریت حساب څخه او د چارواکو څخه هیله لرم چې جدي غبرګون وکړي که هر څوک که په هر نامې که هر سمت او که هر پارټۍ پورې تړاو ولري حتی باید محاکمې ته معرفي شي ولې ته سوله نه غواړې سوله کې د افغانانو ګټه ده سوله کې د ولسونو ګټه ده سوله کې د قومونو ګټه ده غوښتنه مو دا ده چې د ټولو یو افغانان یو یو اسلام دی یو دین دی راځي چې د سولې ته غاړه کښېږدي هغوی دې هم راځي کښېږدي افغان دولت څخه مې هم هیله دا ده چې د هغوی سره خبرې وکړي په دې اړوند باندې تر څو په افغانستان کې سوله راشي ټوله یو مسلمانان یو که طرف ځي او که دا طرف ځي که طالبان دي او که چارواکي دي زموږ ستاسو ټوله یو مسلمانان دي هغه کسانو ته دغه وایم چې تاسو که جګړه کوئ د دې لامل څه دی د دې لامل خو خصوصا زه چې خپل فکر وایم جګړه یو پاکستان رامنځته کوي یو ایران نو پاکستان زه ستاسو دا خواهش کوم چې ته خصوصا خاص افغانۍ یې تا ته وایم او ته که جګړه کوې د پاکستان څخه تا ته پیسې میلاویږي نو چې دا پیسې تا ته رسیږي ته دا خپل ملک خرابوې نو خپل ملک خرابېده د خپل مور و پلار خرابېده ملک یعنی مور د مور خرابېده خو اسلام نه وایي او بیا یو اسلام مو دی یو دین مو دی یو افغان یو قوم مو دی بیا ولې خپل ملک خرابوي زه دغه وایم غږ وهغه وړونو ته ده چې سلا یې راخیستې او خپل د وړونو په وژلو باندې بوخت دی که هغه د طالب په لباس کې که هغه د هر چا په لباس کې وړونو قسم وکړي چې یعنی افغانستان ملت بالکل دا اوس مهال د جګړې څخه ستړي دي او دا جګړه نه غواړي دا جګړه نه ده چې د اسلام او د
د کفر پر بنسټ تاسې وګورئ که هغه دولت دی که هغه طالب دی هر دواړه مسلمان ملت دی هر دواړه افغان دی نو که چیرې موږ تاسې پردي او همداسې ایسا د پاکستان او امریکا مو سره جنګوي دا زموږ تاسې نافهمي ده او دا زموږ تاسې بې علمي ده چې موږ تاسې یو د بل د وژلو په پورته کېدلو سره بوخت یو نو ستاسو هم دغه هیله ده چې نور به جګړه نه کوو او خپل وطن به آبادوو دما خو هیله او امید دا دی ځکه چې ټول افغانستان وګړي او خلک د جنګونو ستړي دي نو یو افغان چې د بل افغان ورور په مقابل کې جګیږي او جنګ او جګړې کوي یو بل سره وژني د هغو دپاره پیغام دا دی چې وسله کیږدي د وسلې په ځای قلم ته زور ورکړي او د قلم په واسطه سره افغانستان ته پرمختګ ورکړي د نورو هیوادونو په شان باندې په هر اقتصادي لحاظ سیاسي لحاظ او ټولنیز او د ټولو خپلې ټولنې ته پرمختګ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړي د همدا علم دی چې د علم او قلم په واسطه سره موږ کولی شو جنګ او جګړې ته خاتمه ورکړو او هغه کسان چې جګړه کوي هغو ته مې دا هیله ده چې مطلب سوله ته دې راسي او سوله چې ده مطلب هیواد پرمختګ کوي خلک د تعلیم له نګاه نه د اقتصاد له نګاه نه اوس زموږ په هیواد کې جګړه روانه ده خلک له تعلیم له نګاه نه پاتې اقتصاد یې خرابه یعنې له هر نګاه نه دوی شاته پاتې دي نسبت نورو هیوادونو ته د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ونې دند خپرونه مو پر همدې ځای پای ته رسېږي تر بلې داسې خپرونې چې زه نورعلي صدیقي ستاسو تر نو چوپړ ته حاضرېږم پر لید څښتن تعالی مو سپارم ښه وخت په مخ کې ولرئ